د اسلامي امارت ترمنځ حالات خراب شول. د خلیل حقانی تر وژنې وروسته سراج الدین حقانی خپلو ټولو جنگي قومندانانو ته پکتیا او خوست ته د تلو امر کړی. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د خلیل حقانی تر وژنې وروسته سراج الدین حقانی خپلو ټولو جنگي قومندانانو ته پکتیا او خوست ته د تلو امر کړی. یوې باوري سرچینې خبریال بلال سروری ته ویلي چې د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر او د حقانی ډلې مشر سراج الدین حقانی د خپل تر او د کډوالو او راستنېدو چارو چارسمبالي وزیر خلیل حقانی تر وژنې وروسته سملاسي له شمالي ولایتونو څخه ټول لوړپوړي جنگي قومندانان کابل ته ورغوښتي وو او د شپې تر ناوخته یې ورسره غونډه درلوده. د سرچینې په وینا سراج الدین حقانی خپلو ټولو جنگي قومندانانو ته امر کړی چې ټول له کابل څخه ووځي، پکتیا او خوست ته دې لاړ شي. بلال سروری لیکلي چې که څه هم د دې پریکړې موخه تر اوسه روښانه نه ده، خو شنونکي اټکل کوي چې دا به د سراج الدین حقانی لخوا د خپل ځواک ښودلو هڅه وي یا ښایي د اسلامي امارت د مشرتابه پر وړاندې د اعتراض یوه نښه وي. راپورونه ډیروي چې د خلیل حقانی د وژنې په تړاو سراج الدین حقانی او د هغه نږدې ملګري د پړې ګوته د اسلامي امارت د مشر هیبت الله د استخباراتي ادارې پر لور نیسي. په ورته وخت کې د اسلامي امارت د ټولنیزو رسنیو کارانو دغه برید د داعش خراسان څانګې ISKP او پاکستان کار بللی دی. د اسلامي امارت د کډوالو او راستنېدو چارو چارسمبالی وزیر د خپلو 5 ساتونکو سره په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.